السلام علیکم ملګرو، پښتو یوټیوب چینل د ستوري ته په خیر راغلی. راځو ځو وټساپ ته. ملګرو که تاسو وټساپ اکاونټ په داسې یو نمبر جوړ کړی چې هغه نمبر د اوس ورک یا بند شوی او وټساپ نمبر تاسو بل نمبر کې په بل موبایل کې فالول غواړئ، نو تاسو نه په خامخا تصدیق یا ویریفیکیشن کوډ غواړي. نو په هغې وجه به تاسو هېڅکله خپل وټساپ ریسټور نه کړئ. دې لپاره ښه لاره دا چې تاسو ته نمبر بدل کړئ. راځئ اول ځو سیټینګ ته. ښه راشئ اوس پروفایل ته هغه نمبر ګورو چې زما نمبر کم دی. پخوانی نمبر مې دا دی. ما نه اوس داسې فرض وکړئ چې ما نه ورک شوی دی، غواړم چې بدل یې کړم. نو راشئ چینج نمبر ته نیکسټ یې کوئ او دې کې هغه پخوانی نمبر ورکوئ چې ستاسو د هغې تصدیق کوډ تاسو ضرورت نشته دی. تاسو ته چې نوی کوم کوډ پکار دی هغه به د دې نوي نمبر وي. نو دغه پخوانی نمبر مې ورکړ او اوس هغه نوی نمبر غواړم چې دې ته بدل شي. نو د هر هېواد کوډ چې هماغه ورکړئ. د افغانستان 3 نوي دی ځکه ما 3 نوي ورکړ. که غواړئ چې هغه ملګري ستاسو خبر شي که نه چې ستاسو نمبر بدل کړی، زه ورته وایم نه نیکسټ او راشئ اوس نمبر په خپله تصدیق کوي. هغه نمبر چې غواړم دا نوی نمبر چې زما دی هغه په همدې موبایل کې دی. نو د تصدیق کوډ به اوس په خپله اخلي، مطلب ویریفیکیشن به په خپله کوي. دا تاسو وکړئ دا چې ویریفای شو. زما چې کوم ګروپونو کې زه وم، زما چې کومه ډیټا وه ټول ډیټا اوس ما سره ده. راشئ پروفایل یې بیا هم وګورئ چې نمبر یې بدل شوی که نه. دا وګورئ دا 930 دا نمبر یې بدل شو. نو همداسې تاسو هم کولی شئ چې هر یو نمبر یې تاسو سره بدلولی شئ. په دې هیله چې دا ویډیو مو هم خوښه شوې. تر بیا چې بلې ویډیو سره راځم، تر هغې وخت پورې د الله په امان.